ولسي جرګه وایي که افغان حکومت پاملرنه ونه کړي غزني به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د غزني ولایت استازي وایي د دې ولایت پر ګڼ ولسوالۍ د طالبانو واکمني ده او ګڼې نورې دولتي سیمې د هغوی له لوري محاصره دي چې که حکومت پاملرنه ورته ونه کړي بشپړ ولایت به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د غزني ولایت د خلکو استازی عارف رحماني وایي د غزني ولایت ګڼې سیمې او امنیتي کمربندونه د طالبانو تر محاصرې لاندې دي او ځینې په بشپړ ډول له منځه تللي چې د په خبره که حالت همداسې روان و بشپړ غزني به سقوط وکړي. دا د په خبره طالبانو هوډ کړی چې د راتلونکي اختر لمونځ به په غزني ښار کې ادا کوي. ورته مهال د ولسي جرګې نور غړي هم د شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه ښیي او له خلکو خواست کوي چې د کابل حکومت د عسکرو ملاتړ وکړي. د غزني د سقوط وړاندوینې داسې مهال دی چې له تېرو څو ورځو راپدې خوا د یاد ولایت د قرهباغ ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او په سیمه کې شته دولتي عسکر د طالبانو له لوري قلابند شوي دي. روانه اونۍ د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د یو لوړپوړي پلاوي په ملتیا غزني ولایت ته تللی و. هلته له ځایي امنیتي مسؤلینو سره د لیدنې په مهال ټینګار کړی چې د طالبانو په وړاندې عملیات باید پراخ کړل شي.